خیوه کې دغه زمونږ هوټل و شپه مو په خیوه وکړله نن به خیوه اکسپلور کوو ګاډی په کار پارک کې ولاړ دی له خیره سره بس ما سکندر به خیوه چې مې اکسپلور کړله بېرته دوباره بخارا ته ځو بخارا کې مې یو انډیوال پرېښی دی چې بیا رانه خفه نه شي مریض دی که نه هغه خوا ته به ناوخته ماخوستن ځان رسوه د خیر سره انشاءالله تیار یې ملګري ready let's go ورځه په ورځه دا ټول زموږ وطن دی چې وی ګورو کنه چې لکه بیګا موږ داسې لاړو کنه او نه دا ټول زموږ وطن دی ته په ګرځو د خیر لا لکه خالي لا دلته به خلک د شپې روزي ښه دلته خلک ما ته داسې ښکاري د شپې روزي بس زموږ سره شپې ټیم بیګا چې کوم هغه هم ایکسپلور کړی دی نن د ورځې کوو بیګا موږ کړی دی زموږ بلاګ د ورځې هم راځي دا موبایل ته لږ داسې ورته وکړه داسې ورته وکړه یې دې ورته بس کړي دلته هم ګاډی ودرولی شي کېدای شي ګاډی ودرول څه مسله نه دلته مرنوتو بېلابېل لارې هم دي دا هم دغه ورته ښکاري دی قلا ته ده دا خو مې هسې ته چکر نه شو ولی خو دې ګاډي کې به ته یو چکر وو چې دا ستي څه نه نه صحیح ده دا بس دا اولډ ټاون دی ګډ چاپېر به ترې راتاو شو او دغه دی دا ستا خبره صحیح ده بعضې شی چې ته کوم ګاډي کې لیدلی شي هغه پیدل دومره سړی نه شي کور کولی ګاډي کې ښه په درس کې ګرځي څه پابندي پرې نشته همدغه شی مه مس کوه دقه لکه دلته موږ ورننوتیا نه شو ګاډی نه شو راویستلی پیدل مزل دې ځای نه به اوس راتاو شو دا بلکل له خټو کورونه دي دا اولډ ټاون دی مکمل طور د دې نه هم بار دیوال دی ښه کېدای شي هو ځکه چې تر ننوځي ګیټ باندې که نه دې نه بار هم دیوال دی دا بلکل پخواني د خټو کورونه دي مکمل طور مکمل اولډ ټاون دی دا خو داسې دی لکه back to history لکه ایرپورټ یې که نه نو دې ته بیا ترې تاشکند یا سمرقند نه فلایټ هم نیسلی شي که نه او بلکل بیا خو ډومسټک فلایټ یې که نه دا وګوره که نه د هغه بار حد ته رالو واپس به شو اوس ښه صحیح هوټل ټیکټ دی هغه ټیکټ کې بیا دننه هر څه کتلی شي کوم څه انټرین دا ټول هر څه دی یو قلا کې دننه دی سکندر مې ټیکټ ته ودرولی دی زه ورله ټیکټ راوالم زه ټیکټ بیا ورننه ګورو چې څه د خیوا څه حالاوال دی Chcesz tu do ciebie? ټول څه چې دی کمپلیکس کې دننه دی نومونه چې لیکلي دي کمپلیکس نه ګډ چاپېر دیوال تاو شوی دی دا قلا ده په قلا کې دننه د هر څه دی او ټیکټ یې 1 لاک ازبک سوم دی د خیوا د یو دوه سپین ږیرو سره موږ هم سپین ږیري خو دی لږ موږ نه ډېر سپین ږیري یو کاوه چې پوس پټاس اوس وڅښئ داسې ګپونه مې بیا لګوئ خاندئ چې دا ډېر انټرسټینګ ځای دی ډېر داسې ښکاري لکه چې بلکل بیکورډ لاړ یو سینچري داسې زاړه زاړه بلډینګونه دي ډېر ښایسته ډیزاینونه دي د خاورو کورونه دي مور امپورټنټلی دا کوم څه چې دي دا ودن یو وال دی یو وال ته ګل چاپېر تاو دی د هغه د لاندې د هر څه دي ټورسټ ډېر زیات راغلي دي او موسم هم ګرم دی دلته انګرېز راته سوري وویله نو
زمونږ نه خپله خبره هم توده سړه کړله خو دا بلډینګونه او دا ډیزاینونه یې ډېر ښایسته دي ډېر پخواني دي داسې دي لکه چې یو 100 کاله زوړ وطن کې اوسېږي موږ نه یو ملګری کم دی په کلیپ کې یو کس کم راتلو نو هغه په بخارا کې پاتې شوی دی Yeah, this is nice scarf. Nice. Yeah, we have some already. Maybe sack, marinate. Maybe pilav, kushin. Yeah, no. Thank you. Anyway. Square ته نه ورځي Au lieu de son mausolée, il y avait son atelier de fourrure. ملګری خیوه څنګه دی یاره خیوه ډېر انټرسټینګ ښایسته ځای دی دا وګوره که نه دا به انټرسټینګ نه شي موږ چې اول تاشکند ته راغلي وو تاشکند مزېدار دی دویم چې تاشکند نه سمرقند ته رالو موږ سمرقند مزېدار دی دا خبره ما په بخارا کې هم کړې وه بیا بخارا ته رالو مال نه مړه د بخارا ټول نه مزېدار خو چې دلته راشي نو داسې به تفیل شي چې 200-300 کاله شاته ته دا 200 کاله وې خو 2000 کاله شاته دی بوزي خو سیټي جوړه شي خو 200-300 نه ډیر زیات دی شاته بوزي او نه ډېر شاته مقصد مې دا کم از کم 200 کاله شاته دی بوزي او لکه هیڅ تا ته داسې معلومیږي لکه چې ډېر زوړ وخت ته ژوند کې یا زوړ وخت اوسېږي هسې یو امیجنیشن چې دا ماډرن شیونه پکې نه وی او ته پکې ګرځېدلی او خلکو لنګونه والي وی نو څومره انټرسټینګ دی لنګونه خلکو پنجاب کې وایي دلته خلک لنګونه نه وایي پخوانو خلکو به څادرې نه کولې دا خو ازبک دی ازبک لنګونه نه وایي بیا به رفشان خفه شي به موږ لنګونه لنګمار رانه مو جوړوه 3-4 ورځې مې مېلمستیا وکړله اوس رانه لنګمار جوړوي نو ډېر زبردسته سیټي ده ډېره ښایسته ده تاریخ په نسبت باندې دې ته ورشه داسې راځي چې دا دولتي دا جمعه مسجد د ریسټوریشن روان دی په دې راکې دننه پخوانی جومات دی اوس پکې مونږ نه کېږي میوزیم یې جوړ کړی یوه ورځ ولاګینګ او ایکسپلورینګ سرته رسي بس د وضو مازدیګر ټایم دی بیرته به دغه بخارا طرف ته روانګي زمونږ ځکه چې هلته م یو انډیوال پرېښی دی هغه مریض دی خدای دې خیر پېښ کړي چې لکه سکندره هغه مریض هم چې پرېښی هغه به په څه حال هغه ښه دی میسج یې ریډ کړی دی ښه میسج یې ریډ کړی دی میسج یې ریډ کړی دی هسې نه چې هوټل کې پروت یو ځان له خوراک هم نشي برابره نو هغه مریض خواته بیرته ځان رسوم ګنې دا ځای خو د 2-3 ورځو د ایکسپلور کولو خو موږ بېګا راغلي ماخوستن چې لږ ماخوستن وګرځېدو نن ورځ هم پکې تېره کړه مازدیګر ټایم دی بس موږ ته اوس بیرته واپس بخارا طرف ته ځو زموږ سره اوسېږي بېګا په یو ډېر بېکاره خطرناک روډ باندې راغلي وو ریکارډینګ مو ډېر ونه کړو تورتم وو که چېرته بله لار نه وه بیا په هغه ورلو نو هغه ډېر انټرسټینګ روډ دی بیا واچ کوئ چې هغه راته وښیو صحیح ده بس دې سفر کې بیرته دوباره په لاره شروع کوو دې ځینه وځو د خیوانه د وتلو سفر مو شروع شو انشاءالله په خلار خلار ور روانېږو ګورو چې څه حساب کتاب دی بیګاني روډ باندې ورځو که نه په بدل یو په بیګاني روډ ورځو نو ډېر انټرسټینګ روډ دی بیا ویډیو واچ کوئ چې څه شی ورته وایي بوچې نه چار شډه کې هغه ته تاسو څه وایي جبې دي جبې او په جابو کې به ورځو په جبو کې په کچا روډونو باندې او په کچا پلونو باندې او دغه د ټیکس به ورکوي بغیر ټیکس یې نه پرېږدي 15000 روپۍ به ورکوي 15000 روپۍ ټیکس به ورکوي هلته جابو کې چې جوړ کړي هغه بېګاره شپې ډېر ناوخته هم وو ناوخته خو ډېر نه وو خو تورتم وو موږ هسې ډېر څه ونه لیدل
نه نه تخیو کو په هغو جبو ورلو بله لار ورلو نو زه مین روډ به ته وښیم دا به ته ویلی فکر شوی چې شی کم شي بس ډک به کو کنه یا ارسی دا پټرول نه دي څه نه ګیس دی اګیس د بنزین دا دی بنزین 95 بنزین 95 بنزین نه دی که 95 نشته ورغلي وو خدای بچ کې وطن کې به چې داسې لاره ورغې وایي به نه ګاډه ډاټسن یو شی بل شی واستو دا خړ صاحب یې رارسخت کړي پخوا دا کیسې مې دې اورېدلې باجوړ طرف ته بیا که د ډاکوانو په لاره ورغلي خدای بچ کړي هغه نه دی دا بیا یې راته ویلې د کوم ځای څه پته نه سور نه پوهېږو چې جاخه غونده کې جوړه ده دا روډ یې بند کړی دی او دغه دی دا په ژبه هم څوک نه پوهېږي سړی څه خبره وکړي دا دلته څه پته نه څه کاچه پاخه پولونه دي هغې کې څه لنجې منجې دي بېګا که ستا خیال و بېګا چې دیشي مونږ په ډنډو بوتلي وو که نه دا وجه دا د مین روډ دا شی ګنده غونته دی ما دا یو دغه نه تپوس وکړو ما هغوی پولیس کې مطلب د پولیس نه تپوس وکړ مال پولیس به موږ اوس چېرته پیدا کوو خو زه انشاءالله موږ ورته را دننه شو دې مطلب دا دی چې موږ به وځو پکې انشاءالله د پولیس کې خو دغه دي نو موږ مېلماني موږ پرېږدوئ دا د برج کې څه مسله وه دا ټرین او دا ګاډي راته ښکاري دواړه په یو ځي او بالکل دا اگزیکټلی دغه وجه وه او بل زما خیال دی هغه غاړې پې د یو لارس ټرافیک پې راځي که نه او هغې بیا مو درولي ټرین پې لاړه اوس به پې مونږ تېر شو بیا پې هغې راځي او اگزیکټلی دغه مسله ده در دې د وجې دا مشکل دا اوس پوه شوې چې بېګا څه لبه شوې وه بېګا موږ دې دا یې اواید کړی و مسله کلیر شوه کېدای شي دی بېګا مکمل بند و اقدام کېدای شي و ځکه چې ناوخته دا لوک لایک دې باندې نوی کار شروع دی نو که نوی جوړوي خو دا اوس ټرین لاړه نو دې باندې خو ټرین سره موټر تللی هم نه شي که نه بس دا داسې وکړه چې دغه شو که نه لیول کراسینګ شو که نه پاټک شو که نه سیفټي ایشو ده که نه پاټک شو ټرین سره خو ما هم چې څه لیول کراسینګ نشته ده ولې بند کړی دا کېدای شي ټمپرري چېرته بل ځای کې لاري خو هغه یې بنده کړي اوس نه واوړو نو خدای مې ثواب وکړه تاسو به هم راپرېږدئ اوس دا صرف د دې خوا ټرافیک یې بېرته ودرولې دا ګاډي ولاړ دي دا موږ هم د ډېر ساعت نه ولاړو دا خواران به هم د ډېر ساعت نه ولاړ دي ډېره لانګ کیو ده مونږ هسې بد نو مونږ کیو کړو موږ لږ را مخکې شو که نه کیو کې بس قسمت به هم لږ ښه و ګنې هغه کس خو ما ته وویل یک ساعت مطلب په فارسۍ پوهېدو یک ساعت مطلب یو ګنټه کېدای شي هغه یوه ګنټه تېره کړې وي موږ ته چې یوه ګنټه به نوره لګي خو زه شکر و موږ به یو 10 منټه انتظار کړی او زیات به هم نه و کړی ترې ووتلو خدای دې وکړي چې نور روډ سیده کلیر وي ستا پې وځو ډایرکټ انشاءالله